په خیر رالی یار د ټولو نه پیدا یاد ساتئ د ویډیو په خندانه بلکې ستاسو د خندا دپاره ده نو پلیز دا سیریسلی مه اخلئ او د ویډیو په اخر کې ما دغه کسانو نومونه منشن کړي دي کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړی دی په ویډیو باندې ښه کمنټس کړي دي نو بغیر وخت ضایع کېدو راځئ چې زه خپل ټاپک طرف ته ښه یار د ټولو نه پیله د ډاکټره دې نرسې ته وایي چې نرس بشاره درد والا انجکشن ورځه تاسو وګورئ د انجکشن ته په دې کې دومره ډېره دوایي حالانکې د درد والا انجکشن کې خو صرف 2 cc دوایي راځي هغه ډاکټران چې کومه وړه انجکشن استعمالوي هغه هم د نیم نه کموي نو بیا داسې دی لکه او د درد چې څومره انجکشن دي په یو انجکشن کې هم سره دوایي نه راځي نو بیا دا سره دوایي دلته د کم ځای نه راغله او بله دا چې څومره سرنجونه راځي نو د هغې په سر کې د اوسپنې یو نری ستن وي کومه چې د انسان په غوښې کې دننوځي نو هغه نری ستن خو په دې سرنج کې شته دی نو بیا به دا انجکشن څنګه وایي ای هی یار مړه په دې خبره خو دا چینل سبسکرایب کړه او په دې پارټ کې نورې هم ډېرې غلطیانې دي خو زړګیا بیا رانه ویډیو اوږدېږي ښه او بیا چې دا د هسپتال نمبر راوځي نو د دې منځ کې یو څو خبرې وشو ډایرکټ ورته ګل خان وایي چې او بیا ته پکې کومه بیبیات وایي چې وی ټچ می ناټ Touch me not, touch me not. یا لکه ګل خانه دې تا ته کله ویلي چې ټچ می ناټ راشه د مخکې خبرې تاسو خپله واوره یار چې دې څه وویل Oh, نو مستر ګل خان زه به ستا دا خواهش چل پوره کېدو ته پرېنږدم پوه شوې پوه کزن بیسټ اف لک یاره تاسو به اوس وایئ چې ګل خان ماما ښه شی ولیدو نو جذباتي شولو خو چې کله دا جینۍ لاړه شي او ده ته رنګ راشي نو بیا دا څه وایي السلام علیکم ها سکول کې دماکه وشوه یا لکه ګل خان ماما تا سهار ناشتې کې خوړلي څه دي دومره زر خو څوک د سلام جواب هم نشي درکولی څومره زر چې تا ته کیسه وکړو تا ورته جواب هم ورکړو واه یار دوباره واوره یار دا څه وایي السلام علیکم ها سکول کې دماکه وشوه او یار په دې پاړ کې تاسو د ګل خان د خپو په منځ کې وګورئ شاته کسانو ته غلط سیټ ته به نه وړئ څومره ډېر کسان ولاړ دي خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي نو بیا خو د شاته نه ټول کسان غیب وي او یار په دې پاړ کې د عجیب دلته کې بریک ونیسي خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي نو بیا خو په دې ځای کې ولاړ وي او دا پرېږده دلته کې د کسانو نه شاته پولیس والا ولاړ دي خو چې څنګه پرې د بریتار صلاح خان فایرنګ شروع کوي نو هغه پولیس والا د دې ځای نه غایب شي او یار تاسو به اکثر ته په فلمونو کې هم کتلي وي او په حقیقت کې به هم کتلي وي چې کم یو کس مړ شي نو په هغه باندې سپین څادر واچوي مطلب چې دا مړ شو ایکسپایر شو او په دې پاټ کې ما سوچ کوم دا ماشوم توته شوی دی مړ شوی دی خو چې څنګه دا څادر لري کې سړی سترګې وغړی نو یا لکه چې ته ژوندی نو پتا باندې دا څادر کم به وقوف ډاکټر اچولې دی یار او دلته کې د میډیا والا د ایم پی ای صاحب کم ځای ته کیمره نیولې ده یا لکه د ترورزیا ته د ایم پی ای بره سر پکې راولې او ګلان دې سر په کیمرې کې راولې او په دې پاړ کې د ګل خان په مخ باندې وینه را روانه شي خو دا نور مخ یې پاک ده صرف په دې ځای باندې نری نری وینه ده خو چې څنګه ورته مور را ورسېږي نو بیا خو به ټول مخ لړلی وي او یار په دې پاړ کې د ګل خان مور خپله والی او بنګړي خرڅ کړي او ګل خان له به ماشین واخلي خو چې کله دا په پولیس سټیشن باندې حمله وکړي نو دا خو په ګاډي کې راشي یا لکه تا سره د ماشین د اخیستو پیسې نه وي نو د 4x4 د چا نه راوالو او بیا چې کله ګل خان انسپکټر مړ کړي نو یو لاس نه بل لاس ته ماشین واړي او خالي لاس داسې کړي او وروسته پولیس سټیشن کې دماکي وشي واه یار او په دې پاړ کې د بریتار صلاح خان د ګل خان مړ کړي او د خپلو زامنو ته وایي چې اوچت کوي او د ښار په چوک کې ځوړند کوي نو دا زامن یې ګل خان اوچت کړي او په ګاډي کې کلک کلک وتړي لکه دا خو مړ دی نو چېرته ډیګۍ ته میشتی وی که نه تړلو ته یې څه ضرورت دی او بیا د ګل خان ملګري د دې د ګاډي مخې ته دماکه وکړي خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي بیا د هماغه ګاډي ته مخامخ ځای خو بالکل سم دم وي او یار د دې غلطۍ ویل خو ما ته ضرورت نشته ښه صفا پته یې لګي چې لاسونه یې راغونډ کړي دي او د ټول فلم خوند یې په د اخري پاټ باندې خراب کړلو هغه د صدام په شان دی به ته زه م ووایم چې ښه یار اوس چې کوم کسان زموږ چینل سبسکرایب کړی دی په ویډیو باندې ښه کمنټس کړي دي په هغې کې یو جبران دی زین الله دی عمران خان دی حماد خان دی هارون خان دی صفی الله دی او جنت آباد واینز وله دي نو چې کوم کسان را پاتې شو بخښنه غواړم په دې ویډیو باندې ښه کمنټس وکړئ او د بل ویډیو پر ځان ډېر خیال وساتئ د لوی الله په امان